زه نسم کولی هغه څه فکر کوم. تاسو یې کولی سئ. دا هغه څه دي چې تاسو فکر کوئ هېڅکله به یې نسئ کولی، همدې لپاره خدای هلته غوښتلي یاستئ. تاسو فکر کوئ مرسته نسئ کولی هسې چې هېڅ کوئ. هسې چې هېڅ لرم مرسته کولی نسم، ولې زه هسې چې هېڅ لرم رفتار نه کومه. دا هغه شی ده چې موږ باید زده کړو. نو موږ ازاده اراده لرو. ښه، زه فکر کوم چې موږ د ده په اړه ډېر نه دي اورېدلي او زه فکر کوم چې په کلیسا کې باید ډېر واورو په دې هکله. خدای موږ ازاده ارادو سره پیدا کړي یو. موږ رباط نه یو. هغه موږ نه مجبوروي هغه کارونه چې وکړو چې باید یې وکړو. که څه هم موږ خدای ته بند یو چې موږ سره مرسته کوي، ولې موږ کولی شو چې خپل پرېکړې وکړو. ما تاسو ته ژوند و مرګ ټاکلی ده، تاسو ژوند وټاکئ چې تاسو ماشومان هم ژوند وکړي. جاشوا وویل تاسو هر څه غواړئ چې وکړئ، زه و کورنۍ مې غواړو چې خدای ته خدمت وکړو. تاسو کولی سئ چې خپل احساساتو ته همدا ووایئ چې هر رقم ته هېڅ کوې وکړه، ولې زه غواړم داسې یو شی وکړم.